پس د دینا عیسی سره د موریدانو یهودیا ته لاړو او د هغې سره هلته د څه وخت دپاره ایثار شو او خلکو ته بپتسمه ورکوله. یحیا هم په اینون کې بپتسمه ورکوله کم چې شالیم ته نږدې دی، ځکه چې په هغه ځای کې اوبه ډېرې وې او خلک هغه له راتلل او بپتسمه یې اخیسته. دا د یحیا د قید کېدو نه وړاندې و. د یحیا د ځینې موریدانو د یو یهودي سره د پاکېدو د دستور په سر بحث شو. نو هغې یحیا له راغلل او ورته وویل استاذه تا سره چې د اردن نه پورې غاړه کم سړی و د چا په هکله چې تا ګواهي کړې وه هغه هم بپتسمه ورکوي، هر څوک ورته ورځي. یحیا جواب ورکړ چې انسان یو څیز هم تر هغې حاصلولی نشي تر څو چې هغه ته د اسمان نه میلو نشي. تاسو ته ښه پته ده چې ما ویلیو چې زه مسیح نه یم، زه خو د هغه نه وړاندې رالیږلی شوی یم. ناوې د واده د زلمي وي او د واده د زلمي دوست څوک چې ورسره نږدې ولاړ وي نو هغه چې کله د هغه خبرې اوري نو د زلمي په آواز اورېدو ډېر خوشحالیږي. نو دغه شان زما خوشحالي هم پوره کیږي. هغه به ضرور لوی او زه به ورکوټې شم. هغه څوک چې د بره نه راځي هغه د ټولو نه لوی وي او څوک چې د ځمکې وي هغه د دنیا سره تعلق ساتي او خبرې هم دنیاوي کوي. څوک چې د اسمان نه راځي هغه په ټولو اوچت وي. هغه چې څه لیدلي او اورېدلي دي د هغې ګواهي کوي، خو هېڅوک هم د هغه ګواهي نه مني. چا چې د هغه ګواهي ومنله نو هغه د دې خبرې اقرار وکړو چې خدای پاک رښتینی دی. ځکه څوک چې خدای پاک رالیږلی وي هغه د خدای پاک کلام بیانوي، ځکه چې خدای پاک روح القدس په اندازې ورکوي. پلار د زوی سره مینه کوي او هغه ته ټول اختیار ورکړی دی. څوک چې په زوی ایمان ساتي هغه به د تل ژوندون مالک وي، خو څوک چې د زوی نافرماني وکړي هغه به دا ژوندون ونه ګوري او تل به د خدای پاک د غضب د لاندې وي.